بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر موضوع چې دا 1 موډیول لومړی لیسن اړوند ده او موضوع یې ده insert select statement یا using insert with data providers. دوستانو موږ تاسو کولی شو چې کوم ریزلټ چې د select کلاس په مرسته موږ لاسته راغلی وي یا د store procedure output چې موږ ته لاسته راغلی وي هغه د insert کلاس په مرسته موږ وکارو او یو نوی ټیبل کې یا یو ټیبل کې هغه ډیټا چې دا انسرټ کړو. کله چې تاسو غواړئ د سلیکټ سټیټمنټ انسرټ سټیټمنټ سره وکاروئ په هغه وخت کې چې دا ویلیو کلاس چې کوم د نارمل انسرټ سټیټمنټ برخه ده هغه پر ځای تاسو سلیکټ کلاس ولیکئ. سلیکټ کلاس یعنی سلیکټ کلاس چې دا هغه ویلیوز کلاس ریپلیس کوي. کله چې موږ د ویلیوز کلاس په ځای سلیکټ کلاس ولیکو دغه ډول ته د انسرټ سټیټمنټ دغه ډول ته انسرټ سلیکټ ویل کیږي. د کوم په مرسته چې موږ کولی شو د سلیکټ کویریز چې کوم ډیټا موږ ته راکړی وي هغه موږ په هغه ټیبل کې انسرټ کو کوم چې موږ په انسرټ سټیټمنټ کې ورته نوم لیکلی وي. سینټیکس ته که دوستانو راشو تاسو دلته لیدلی شئ چې لومړی موږ انسرټ کلاس لیکو یعنی سټیټمنټ لیکو او هغې څخه وروسته سلیکټ کلاس لیکو یا سټیټمنټ لیکو. دلته ستاسو لیدلی شئ دوستانو چې ویلیوز کلاس نشته د هغې پر ځای موږ سلیکټ کلاس لیکلی ده. عملا ځو اس کیو ایل سرور ته. دوستانو په تیر لیکچر کې یعنی 415 لیکچر کې ستاسو ولیدل چې ساده انسرټ سټیټمنټ چې و هغه دا ډول لیکل کېده. لومړی برخه کې موږ ورته انسرټ کلاس چې و هغه کارولی و کوم کې چې موږ ټیبل ورته مشخص کړي و هغه کالمونه او په دوهمه برخه کې یعنی ویلیوز کلاس کې موږ ورته ویلیوز ورکړي وي. خو انسرټ سلیکټ کلاس کې یا سټیټمنټ کې بیا موږ د ویلیوز کلاس پر ځای ورته سلیکټ سټیټمنټ کارو یا کلاس کارو یعنی د ویلیوز پر ځای موږ سلیکټ سټیټمنټ لیکو او دغه سلیکټ سټیټمنټ په مرسته چې کوم د اورډر ټیبل څخه دغه دوو کالمونو ډیټا رااخلي او دغه بیا ډیټا چې دا انسرټ سټیټمنټ ته پاس کوي او وروسته بیا دغه انسرټ سټیټمنټ چې دا هغه کومه ډیټا چې د سلیکټ کلاس څخه ترلاسه کړي وي هغه په اورډر ډیټیلز ټیبل په دغه دوو کالمونو کې یې اچوي. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چیختن سپارم. الله مو مل شه.